یمن برید پر بل یمن باندې، د یمن برید په عربستان سعودي باندې. ګرانو هیوادوالو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 14 د اګست کال 2026 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري، ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مې ټول نړیوال دي، چې دکې د یمن برید پر بل یمن باندې، د یمن برید په عربستان سعودي باندې، همدارنګه د عربستان سعودي برید پر یمن باندې، د ایران د قوای دفاعي د مرستیال خبرې، د همدارنګه د نورو مشرانو خبرې دي په دغه هکله، لکه د صنایرات مسله ده. همدارنګه د 14 ملکونو د باب المندب د خلاصون په هکله باندې خبرې دي. همدارنګه د عربستان سعودي 2 هوایي ډګرونه، یو ترکیې ته یو پاکستان ته سپارل شوی دی، اسلحه ورته ورچلول شوې ده، او دا ویل کېږي چې څه برنامې دي په ده باندې خبرې دي. او ډونالډ ټرمپ ادعا کړې ده چې دی به ایران ته ماته ورکړي، تنګ یورمز به ونیسي. کاظم غریب آبادي د ځواب ورکړی دی. اسرائیل په لبنان باندې حمله کړې ده. ایران د ابراهیم لینکن د کښتۍ په متعلق ویلي چې دا ولې خرابه ده، دلیل یې ورته ویلی دی. د همدارنګه ایران ادعا کړې چې امریکا خپل اسلحې او پوځیان د سیمې نه وباسي او دا ډیګوګرسي ته وړي. او همدارنګه ځینې واړه او غټ نور خبرونه دي چې ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه پورې ما سره اوسئ او دا برنامه را سره وګورئ. لومړی خبر زموږ دا دی چې د تازه حملو کې چې حوثیانو د عربستان سعودي د پټرول په ادارو باندې، یعنی د جیزان په ښار کې د ارماکو په د پټرولو د تصفیې پر برید کړی دی، هغه یې وهلې ده. همدارنګه 6 میزایلونه د اسرائیل د یمن د خوانه د المخا پر بندرګاه باندې ورول شوي دي. 6 راکټونه یا میزایلونه وهل شوي دي. همدارنګه یمن عدن چې د یعنی هغه یمن چې د عربستان سعودي تر حمایت لاندې دی، پر حوثیانو باندې د الجوف په ښار کې برید کړی دی. بالمقابل د یمن د دې غاړې یمن، یعنی د حوثیانو یمن په معرب سیمه کې د هرزموت په ښار باندې الته هم برید کړی دی او ورونه کړی دي. په عین حال کې د خلیج د فارس د مسلې لپاره او په سیمه کې د یو نظامی قدرت د جوړېدلو په هکله د 3 ملکونو عربستان، ترکیه او د مصر د بهرنیو چارو وزیرانو سره ناسته شوې ده، چې په دې کې د مصر بندر بن عادي، د سعودي فیصل بن فرحان او د ترکیه اکان فیدان سره ناسته کړې ده، او د دې د ناستې هغه مشترک خبر رسنیو ته ورکړ شوی دی چې ښایي د ناستې په یو ځای سره په مصر کې خبرې کوي. همدارنګه علي رضا شیخ د ایران د پوځ مرستیال ویلی دی چې د جنگ حالت او نوعیت تغییر کړی دی. ایران پس د دې نه به انتظار ونه باسي، د دې نه چې دښمن به آمادګي نیسي په دوی به برید وکړي. په مجرد د دوی احساس وکړي چې دوی ته خطر دی او دوی د برید لاندې دي، دوی به په خپله په هغې یعنې هغه پریمپټیو سټرایک چې ورته وایي، یعنې حمله مقدماتي یا مخکې نه تر مخکې نه حمله یا برید، دا به دوی ترسره کړي او دښمن مخکې نه چې دوی ته کوم زیان ورسوي، دوی به د خپل ځان نه دفاع وکړي. یعنې ایران وایي چې لکه څنګه مې تاسو پرون نابله ورځ ویلي وو چې باقر قالیباف ویلي وو چې موږ دې اوس د دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته هجومي حالت ته تللی سو، یعنې برید کوو، دفاع نه کوو. دا خبره د هغې په تایید ده. همدارنګې یو بل سیاسي دغه وګړي د ایران صنایرات په نامه باندې ویلي دي چې امریکا بیا برنامه لري چې پر ایران کې د جنورۍ د میاشتې چې د سږ په اولو میاشتو کې هلته لاریونونه وشول او په هغې کې ډېر زیات کسان ووژل شول. یو ځلې بیا دغسې یو صحنه او سیناریو برابره کړي تر څو ایران بې ثباته کړي او په دې ترتیب سره دوی خپل اهدافو ته ورسیږي. خو دوی وایي چې دا شی ممکنه نه دی، څنګه چې تیر ځلې دوی ماته خوړلې ده، دا ځل به دا ماته وخوري،
خو دغه یو سناریو ده چې دوی تیاره کړې ده او دوی پروګرام لري چې پر ایران باندې برید وکړي. همدارنګې د 14 ملکونو د بحري قواو اتحاد چې د باب المندب د خلاصون لپاره جوړ شوی دی، دا ممکن ده چې وي پس له هغې نه چې د باب المندب مسله د یو طرفه کړله، دی به د تنګی هرمز د خلاصون لپاره هم اقدام وکړي. او دا آیا دوی په دې باندې عمل کولی شي که نشي کولی؟ ځکه چې په دې خلاصون کې پاکستان دی، د پاکستان اړیکې د ایران سره ډېر نږدې دي. که دوی به هرمز ته راځي او د دې د خلاصون کار کوي، نو دلته به د پاکستان او د ایران اړیکې هغسې نه پاتې کیږي لکه مخکې غوندې، ځکه ایران به بیا عکس العمل ښکاره کوي چې په هغه صورت کې به پاکستان څه کوي دغه نه ده معلومه. خو چون دی د باب المندب د خلاصون لپاره دا قوا هلته تیاره کړې ده، دوی وایي چې باب المندب نه پس به بیا تنګ هرمز خلاصوو. تنګ هرمز ته چې پاکستان راځي د خلاصون لپاره، مستقیما د ایران سره جنگ کې مخامخ کیږي، او دلته بیا د دوی دا طرف به معلومیږي چې دوی آیا جنگ خواته ځي، یعنی د دوستي په دشمنۍ بدلیږي، او یا دا دی چې پاکستان شاته کیږي او د ایران په مقابل کې به دغه نه کوي، حصه نه اخلي. همدارنګې عربستان سعودي خپل 2 هوایي ډګرونه چې یو یې د شاه عبدالعزیز دی یعنی کینګ عبدالعزیز ایرپورټ دی، او بل یې د شاه خالد یعنی کینګ خالد ایرپورټ دی، یو یې د ترکیې ته او بل یې پاکستان ته په اختیار کې ورکړي دي. او دوی ته دا کړی چې دوی به لکه پخوا د امریکا اډې په دې هوایي ډګرونو کې وي، او امریکا خپل اسلحه خپل پوځ راوړل او دا اډې به دی ساتل او عربستان ته. اوس به ترکیه خپل پوځ راوړي، خپل رادارونه، خپل میزایل، خپل تیارې، هر څه به راوړي، او پاکستان به خپل میزایل، خپل تیارې دا به راوړي، او دا به د همدغې د مکې د معاهدې لاندې به دا د دفاع لپاره د سعودي به دوی دلته دغه کیږي، ځای په ځای کیږي. او د دې لپاره تجهیزاتو استول شروع شوي دي. پاکستان لګیا د خپل نظامی تجهیزات استوي دغې ته د هوایي ډګر ته، او همدارنګې چې هغه یعنی شاه عبدالعزیز ډګر دی، او همدارنګې د خالد ډګر چې د ترکیې ته ورکړل شوی، ترکیه خپل وسایل هلته راوړي. دا د دوی یو نوې برنامه ده، وګورو چې پاکستان و دوی تر کوم حده مخکې تللی شي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ په یو عوامي جلسه کې چې نیویارک کې خبرې کولې، ویلي دي چې نږدې ورځو کې به موږ ایران ته ډېره کلکه ماته ورکو، او تنګی هرمز به د ایران د ملکیت نه خلاص شي، او دا به د امریکا ملکیت شي، او پس د دې به دی رسما یعنی د خپل خاوره ګڼي، خپل ملکیت به ګڼي، او دی به د دې نه دفاع کوي. د دې خبر په متعلق باندې واشنگټن ټایمز یو خبر لیکلی، هغې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ټوکې کوي، دا جدي مه نیسئ. یعنی دا خبره ورته په ټوکو دا مسخره باندې نیولې، دغه چې دا خو امکان نه لري چې د تنګ هرمز څنګه خپل ملکیت اعلانوي. همدارنګې کاظم غریب آبادي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د هیڅ کوم بل ملک په تنګ هرمز باندې کنټرول نه لري، او د دې کاملا کنټرول چې دی دا د ایران په لاس کې دی، او د ایران خاوره ده او ایران ته به پاتې شي. دی ویلي دی کاظم غریب آبادي ویلي چې نه په ټویټ باندې یو خاوره نیول کیږي او نه د تیارو په بمبارد باندې نیول کیږي، بلکې دا ملکیت دی د ایران، او دا به د ایران په دغه کې ملکیت به پاتې کیږي. همدارنګه اسرائیل په جنوبي لبنان باندې برید کړی دی، 11 تنه یې په شهادت رسولی دي او نور زیانونه هم رسولی دي. بل خبر دا دی چې نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د ابراهام لینکن طیاره چې دغه د ابراهام لینکن کشتۍ بیړۍ چې خرابه شوې او پرابلم ورسره شوی او هلته کسان پکې عصبي تکلیف سره مخ شوي دي، اصلا د هغې پرابلم وی دا دی چې ایران د بحرین فلیټ 5 یا 5م بحري قواو مرکز چې وهلی و چې هلته دا کشتۍ په اسانه تللی شوه یا کوزېدلی شوله یا فرضاً لنګر یې اچولی شو، د هغې د خرابۍ له وجې نه دی لنګر نه شو اچولی، نو ځکه دا په دې اوبو کې در په دره ګرځېدله او دی په دې مریضانو باندې تاثیر کړی، د دې دا ذهني پرابلم ورته جوړ شوی دی.
او همدا علت دی چې اوس پکې کافي کسان بیماران دي او امریکا دا کښتۍ د سیمې نه لرې کړې ده. همدارنګه ایران وایي چې که د ایران د بریدونو له ویرې نه امریکا خپل زیات وسایل ډیګو ګاراسي ته منتقل کړي دي او وایي چې دا د فلیټ 5م بحري قواو د مرکز د وهلو نه پس د دې ځینه دوی خپل ټول لوازم چې دي ډیګو ګاراسي ته وړي دي او ممکن ده چې د سیمې د نورو ملکونو خپل جهازونه او دا هم ویسي. خو دې ترڅنګ یو بل وارننګ هم ویل شوی دی چې ګویا امریکا د لپاره خپل پوځ او د سیمې نه وړي چې دا یو پروګرام لري چې پر ایران باندې بعد د اټومي ټکنیکل اټومي برید به کوي، یعنی مکمل اتوم به نه استعمالي خو اټومي اسلحه به استعمالي او د لپاره چې ایران عکس العمل به ډیر جدي او د قواوي که د سیمه کې اوسي او کشتیګانې د ایران وهي نو اول د دې نه مخکې تر مخکې دا ټوله قوای ډیګو ګاراسي ته منتقله کړي دا کشتیګانې به هم د سیمې نه وځي پس له هغې نه ممکن چې دوی په ایران باندې برید وکړي. همدارنګې د قطر او د پاکستان د کوششونو نه پس چې د ایران او د امریکې ترمنځ منځګړیتوب لپاره یې منډې رامنډې وهلې، وایي چې اوس دوه نورو ملکونو اتریش او یونان د یو مستقیما د تهران سره تماس نیولی دی او د ډیپلوماتیکو خبرو لپاره لار خلاصون غوښتنه کړې ده. دی وایي چې د اروپا کوښښ د ده لپاره دی چې د جنگ مخه ونیول شي او د جنگ لمن چې نړۍ باندې به منفي اغیزه وکړي د هغې به مخنیوی وشي او بدون د جنگ نه که مصالحه وشي نو دی دا کوشش روان کړی دی ځکه چې پاکستان او قطر ناکام شوي دي نو اتریش او یونان دا فکر کوي چې دوی کولی شي د دوی ترمنځ کوم منځګړیتوب وکړي خو تر اوسه د ایران د خوا نه کوم ځواب نه دی موجود. همدارنګې بلومبرګ خبر ورکوي چې امریکا د کومه برنامه چې په کیوبا باندې د برید لپاره درلودله د هغه د ایران د جګړې د اوږدوالو له وجې نه هغه یې کنسل کړې ده او معطل کړې ده، یعنې په ځنډ یې اچولې ده. او بل علت یې دا دی چې د امریکا سره هغه نظامي توان او طاقت اوس نه دی پاتې چې دی وشي کولی چې هم په ایران کې اوسي او هم په کیوبا کې برید وکړي هلته کېدای شي مشکل سره مخ شي ځکه چې اسلحه او میزایلونه مخ په کمبودی دي. نو دی وایي چې اول د ایران سره دا موضوع یو طرفه شي او که ایران په جنگ باندې ونه شي نو د ایران دوی به په حساب تحریمونه او اقتصادي فشار به پرې راوړي تر څو ایران د دوی خبرې ومني. په همدې حالت کې د دوی دا پروګرام جوړ کړی دی چې د کیوبا سره به هم د دوی دا دغه چې دوی په کیوبا اوس برید نه کوي چې علت ایران مسله ده خو په عین حال کې دوی کوشش کوي چې د کیوبا د نظامی او اقتصادي تحریمونو لاندې ونیسي تر څو په کیوبا باندې کافي زیات فشار راولي. همدارنګه ایران دعوا کړې ده چې دوی د یو بی پیلوټه الوتکه یعنی ډرون ریپر چې MQ9 دی پرون مې د متعلق کافي خبرې کړې چې 15 دانې له منځه تللي یو دانه بله ایران وهلې ده او دا خبر برکس نیوز ورکړی دی چې معتبره خبري رسنۍ ده او هغې دا خبر تایید کړی دی. بل خبر دا دی چې باقر قالیباف ویلي دی که اسرائیل پر بیروت باندې برید وکړي زموږ د کلک غبرګون سره به مخ شي، یعنی بیا یې لبنان او بیروت دغه خپل ځان ته سره کرښه ګرځولې ده که تیر ځل ایران په هغې باندې برید کړی او دوی یې هلته وهلي وو نو دا ځلې بیا دا ټکی ځان ته قالیباف دغه کړی دی که اسرائیل بیا په بیروت باندې ځکه چې نن یې هغه د په بیروت باندې پرون برید کړی 11 تنه شهیدان کړي نو دا ځل ورته قالیباف وارننګ ورکړی دی چې که پس له دې برید وکړي نو زموږ د برید سره به شدیدا مخ شي. په همدارنګې د 40 د اسد په افغانستان کې ولمانځل شو، خلکو په خوشحالۍ پکې ګډون وکړه، په ټولو ولایاتو او ښارونو کې خوشحالیګانې وي، اتڼونه او د امریکا د ناکامۍ او د اسلامي امارت د راتګ لپاره خلکو خوشحالي او خوښي اظهار کړې ده. در عین حال په بدخشان کې د هغه اختشاشان یا باغي ډلو چې د نظام مقابل کې ودرېدلي هلته د اسلامي امارت د اتلانو جګړه روانه وه او بریدونه خپل کړي دي
او نن ټوله ورځ جګړه روانه وه. د هغې نتایج او دا لا میډیا ته نه راغلي، خو ځینو دوستان چې هلته موجود وو هغې دا وویلې چې جګړه روانه ده او ښه په شدت سره. تېره ورځ هم وه، نن هم وه، او هغه دښمنان غرونو ته تښتېدلي دي. په غرونو کې او اسلامي امارت مجاهدین ورپسې عمل ته ورغلي دي تر څو دوی کاملا د خپو راوغورځوي او ختم کړي، تر څو د دوی ګلم ټول شي او نظام بیرته د اسلامي امارت په کاملا کنټرول کې راشي. دا و زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې ستاسو سیمې ته مې وړاندې کړه. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.